ما درته ویلو چې رب العالمین په قرآن شریف کې په ډېرو آیتونو کې د تقوا ذکر کوي، او دا مې هم درته ویلو چې د نبي علیه السلام مبارک چې څومره خطبې دي، که هغه د حج خطبه ده او که هغه د نکاح خطبه ده او که د جمعې ده او که د اخترونو ده، دا ټولې مشتمل په تقوا دي. او مې تقوا دې ته وایي حاصل او خلاصه دا ده چې سړی ځان لي یا بندگانی، که بندگان وي خو هسې سړی پرهیز کوي، خو چې سړی ځان لي هېڅوک هم نه او په دې خپل زړه کې دا تصور قایم کړي چې زه څه کوم نو مانه الله خبرېږي. نو دې سره دې بچوالی کوي. تقوا معنا بچوالی او پرهیز او منع د ګناه نه دې منع وکړي او د ګناه نه دې پرهیز وکړي او د ګناه نه دې ځان محفوظ او بچ کړي. ما ویلو چې نبی علیه السلام مبارک په صحابو کې دا صفت د تقوا پیدا کړي. الله پیدا کړی دی، خو ظاهر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سبب دی، ځکه حضور پاک الله د هدایت لپاره رالیږلی دی او امت ته ډېر لوی هدایت پرېښی دی او ډېر لوی خیر الله د هغې نه امت ته رسولی دی. نو داسې معاشره یې جوړه کړه چې د تقوا مثالونه پکې مثالونه. خود حضور پاک په خپله د تقوا یو ډېر آخري مرتبه ده، که هغه مونږ کې ویم نه نو مونږ پې خدای نه نیسي، لیکن صحابو به هغه مرتبه هم ځان کې پیدا کول. لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو غلام، نو په هغه به یې مزدوري کوله. دا په عربو کې دا یو رواج و چې غلامان به چا دې له اخېستل چې زما خدمت وکړي، چا به دې له ساتل چې یاره دا کاریګر دی نو دی به کار کوي بازار کې، نو ماله به ماښام پیسې پیدا کوي. چا به پې دیاړي کوله چې د دیاړي کوه او دومره پیسې ګټه ماله راوړه. نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو غلام و، هغه ته یې وی ته د ورځې کار کوه او ماښام ماله پیسې راوړه. نو ده به کار خدمت کو او ماښام به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له چې څه ګټلي و پیسې به یې راوړل. نو یو ځل یې وله څه خوراک راوړه، تازه خوراک. حضرت ابوبکر صدیق هغه خوراک وخوړه. نو هغه غلام ورته وی نور کله خو به دې ما نه تپوس کو چې دا خوراک د څه دی، نن خو دې اړو تپوس ما نه ونه. حضرت ابوبکر صدیق ورته وی وږي هم ډېر زیات ډېر وږي و، نو چې خوراک دې کېښود نو اړو تپوس مې محسوس نه که ضرورت او ومې خوړه. خو وی اوس تا نه تپوس کوم، وی دا کم دی وی دا چې کله زه په جاهلیت کې وم د اسلام نه مخکې، نو یو سړي له مې څه منتر جادو کړی او په منتر جادو نه پوهېدم، دوکه مې ورسره کړې وه. نو هغه قرض مې په هغه سړي باندې پورې و. نو اوس د اسلام نه پس په لاره تېرېدم په هغې کې وادو، نو زه ورغلم ما ورته وی چې وروره زما د هغه منتر جادو هغه پیسې د باندې پورې دي شا به راکړه. نو وی دا ډوډۍ خوراک یې راکړه چې دا پکې واله، دا چې تا ته مې کېښود او ته وخوړه. اوهو انا لله و انا الیه راجعون. په ما دې حرامه ډوډۍ وخوړه. یو خدای ده چې منتر او جادو باندې پیسې اخیستل ګناه ده، او دویم دا چې ته پې نه پوهېدې، دوکه دې ورسره کړې ده او په دوکه دې پیسې وګټلې، دا دې دویمه ګناه وکړه. لکه نن سبا مونږ خلک په دوکو څونه پیسې ګټي. زه حیران شم چې مسلمان د پیسې دپاره څومره ټګۍ کوي او څومره دوکې کوي. سوچ مې لاړ شي چې یا خدایه دا مسلمان کب ځای ته ورسېد، د ده په زړه کې اړو یره د خدای شته دی نه، داسې په خولې دا وایي چې امنتو بالله، هلکه په الله د ایمان دی، د الله خبره ومنه که نه. او بالیوم الاخر اخره کې وایي چې د آخرت په ورځ مې ایمان دی. نو د آخرت په ورځ چې د ایمان دی نو ته آخرت منې؟ هسې ایمان دی، د خولې خبره ده. د آخرت په ورځ د ایمان دی نو آخرت کې به د نه خدای تپوس نه کوي، هغې لرې ځان نه تیار کړی. دا سوچ ته شته او که دا سوچ ته نشته؟ څومره ټګۍ زمونږ خصوصا په دې دوکانونو کې کېږي. نن په ټوله دنیا کې ګرځه، ما سوا د یو څو دوکانونو نه ټیک ته مسلمانان او صالحان هم شته، دا نه وایم چې ټول یو شانتي دي. وسوچه چای به چاته ډېره کمه پیدا کوي، د دوکې چای ده، پکې څیزونه ګډوي او رنګونه ونه ورکوي، سرکې پکې ګډوي رنګونه ورکوي. سوچه مساله ټیک د صالحان نیکان خلک هم شته، ښه به هم خرڅوي، لیکن کمه به داسې وي چې هغې کې به سوچه مساله وي، ګندونه او رنګونه دي، ادر باندې خرڅوي. دا معمولي غوندې د ګاډو والا نه ته سودا کې، د پاسه یو شان شی پروت وي او لاندې بل شان شی پروت وي، دا ګناه نه؟ د پاسه به ښکلې مزېدار اعلی ټماټر وي، ته چې ورته ګورې نو ته به یې چې خدای اومه مې وخوړې او ځان به ورنسې، او چې لاندې ګورې شنډۍ به پرتې او کمبخت چې تل علموي هغه شنډو ته یې ور علموي کړي. یا لکه دا برم د سر دا پکې واچوه، وی دې لاندې سره به زه څه کوم؟ داسې وایي که نه وایي؟
نو دا لاندې ځان ته کوه هغه ځان لکه بیا دا لاندې بره واچوه که نه خلکو له ولې دوکه ورکوې چې سړی ځان ته په دې رابلي الوګان شو غوښه شوه نور څیزونه شو ټول په دوکه ایرونو یاد وساتئ په دوکه کنې مال ډېر هم پیدا کو لار په غلطه لاره به د نوځي ور یاد ساته جیب به ډکي برکت به پکې ني مقدمه به جوړه شي اسپتال به جوړ شي بچې به ناجوړه شي ښځه به ناجوړه شي شا به وروس اسلام آباد او لاهوره پورې ټسټونه کوه خو ځي به دنه په سوړو به دنه ځي خدای به ورته سوړې کولاوي او په هغې به دنه ځي او که حلال لږ شي مې و صبر درته وکړو نو سوړې به ورته بندي مطمئن او خوشحاله به پکې دا د دوکو کاروما نو دا دوکه حرامه په دې پمپونو کې مونږ خو روانو په دې سینجي پمپونو کې اوس خو خیر قصه بل شانتې ده اوبره به یې لیکلي وو هغه ریت به یې لیکلي وو 61 پوټې نه هغه ننن به یې به ورسره داسې لاندې پوټې لیکلې وه چې سړی دوکه چې بیا داسې پوټې نه یې غوندې ورسره لاندې لیکلې وه چې لرې ځای نه ښکاري دا اوس شیطان ورته چې نه نه 61 اشاریه ننن مې چې خلکو ته ښکاره کړي چې زما خو 61 روپۍ نرس دی او که بیا څوک وایي چې لکه تا خو 61 نه 2 شپېته دې کټ کړې نو ما خو لاندې ورسره ننن مې پیسې لیکلې وي نو 1 روپۍ څه شی دی چې هغې له دوکه کې زه اوس ته ووایه یو پمپ والا چې د پیرولونو پمپ چلی که هغه 1 روپۍ دوکه وکړي په کیلو کې نو دا څونه فایده هغه ته رسوي هېڅ هم نه لیکن دا اوس شیطان ورته پړ کوي چې لکه څپه ولیکه چې 2 شپېته دي که نه دا ننن مې دې ورسره پوټې نه ولې لیکلې دی دا دوکې دا کې دا سخت جرم دی او خطرناکه ګناه ده چې څوک دوکه کوي رونو ده کې تقوا نشته دی د خدای نه نه یری د قیامت د پرورځ د ده د زړه ایمان ټیک ته مؤمن ورته وایو کافر ورته نه وایو خو د ایمان چې کوم بنیادي نښه د هغه د پړه کې نشته دی څنګه مسلمان دی نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته څه وایي وی دوکه دی وکړه پر اخباراتو کې پرون مې یو اخبار کته نو ویل کېږي چې پپایو کې کیمیکل اچي ما مخکې ورځو کې بیا پی خو الحمدلله اوس یو ځای کې چې څکله نو مدیداره ټینګه وه مې پی خو لکه چې ښه ټینګي مولي صاحب یې ټینګ کړم نو مې چای دی خشته راوړېده نو وی دا پکې دا ظالمان څه پوډر موډر ګړۍ او پارې یې ټینګ دی اوس څه کوې اوس د انسان صحت سره لوبې دي کوي 2 نقصانه شو پیسه دې په دوکه وګټله او انسان صحت دې برباد که د خدای نه نه یېرېږي نو تا 2 نقصانه وکړل په جادو منتر دې هم پیسې واخېستې او دوکه دې هم کړې ده اوهو نو څه چلې وکړه کالو کې ګوته ومنډله چې دا ډوډۍ الټی کړم زور یې لګاو نو الټی کېدې نه حالانکې د شریعت مسله دا ده چې تا باندې څوک ډوډۍ وخوري او ته پې نه پې او حرام یې د باندې وخوړه انسان دی نو په ته یې الټی کول څه لازم او فرض نه دي ته په دې مکلف دی چې خامخا الټی کړه بس غلطي یو سړي ډوډۍ در باندې وخوړه وروسته یې راته وایي چې ارامه مې در باندې وخوړه نو الټی کول په تا لازم نه دي په شریعت کې خو دا د تقوا هغه اخري درجه ده ورع ورته وایي هغه اخري درجه خوله ګوته یې منډله چې الټ کوي نو الټی کېدې سترګې بقې بقې راووتې چا ورته وي صاحب ولې وي دا ډوډۍ ورسره وباسم وي اوبه ورپسې وڅښه نو بیا کیدی شي الټی درشي وی غوښ شي اوبه راوړی نو بیا وڅښلې نو بیا په تالو کې ګوته ومنډله نو هغه هر څه الټی کړل دومره یې ورسره سترګې بقې وپړسېدلې رنګ یې ورسره بدل شو مخ یې سور شو وی دا دې څو کړل ځان سره ځان دې برباد که شاګردان ورته وایي وی که دین ولی سره زما روح او سا راوته نو مې ورسره رایسته خو دا نوړی مې وجود کې نه پرېښوده دا هغه اخري مرتبه د تقوا صحابو کې داسې تقوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ښودلې دی یو ځای کې نبي علیه السلام د یو ښځې میلمه شو غوښه یې وله پخه کړه چې ډوډۍ خوړله چې نوړی اوچته کړه خوله کې اړی راړی نه تېرېږي اړی راړی په خوله کې نوړی نه تېرېږي نبی علیه السلام وفرمایل وی داسې معلومیږي لکه دا غوښه چې د کم څاروي ده د مالک نه بې اجازت حلال شوی دی معلومات والې ښځې نه یې تپوس وکړه وی دا غوښه تا د څه وی دا مې یو راکوټې چیلو کې یا ګډول کې حلال کړی دی وی د چا وی نبی علیه السلام مې میلمه و زما خواتې ګاونډیان دي د هغې نه مې اخېسته نو چې ورغلم نو مالک یې په کور کې نو ښځې ته مې وویل چې دا په څو خرڅوې خاوند مې نشته مې زه بس په مې راخرڅ کړه چې خاوند دې راشي خیر اجازت به ترې وغواړه پیسې مې ورکړي دي دا نه چې مې نه دي ورکړې خو خاوند نه بې اجازته حلال شوی دی نبی علیه السلام وی داسې وکړئ وی دا خوراک چې د په قیدیانو میدیانو وخورئ دا مونږ له ورکړه چې پیغمبر د خلکو مخکې دا کار کوي نو اثر کېږي که نه کېږي که زه مثال په طور تاسو د دلته ناست یم او مسله درته بیانو او زه په خپله یو مسله کې یو ګناه کې مبتلا یم او تا ته یم چې دا ګناه مه کوه ته رښتیا ووایې په تا به اثر وکړي نه که تا باندې به کله اثر کوي هله به اثر کوي چې زه خپله دا ګناه نه کوم چې زه یې نه کوم ځان ساتم نو په تا به هله اثر کوي او چې زه په خپله پکې مبتلا یم تا ته وایم مه کوه او زه یې په خپله کوم اثر به د باندې چاته مونه کړي
نو رسول الله مبارک لومبي عمل به پخپله کاو، دیم نمبر د صحابه مخکې به عمل کاو، نو صحابو کې بیا دا پیدا کېدل بنو. صحابه خو بیا عجیبه حیثیات او عجیبه شخصیات ته جوړ شو. حضرت حنزله رضی الله تعالی عنه یو ځل په لاره را روان دی او پریشانه دی. نو څه وایي؟ نافقه حنزله، نافقه حنزله، نافقه حنزله. نو ظاهري معنا خو یې دا ده چې حنزله منافق شوی دی، لیکن دا معنا خو موږ نشو کول. هغه صحابه دي. یو سړی ځان ته ډېر هم ګناهګار وایي، ګناهګار یم، خو ته خو نشې ویلې ورته که نه، هغه خو ځان له لګیا دی الله سره امامې نه ده. نو نافقه حنزله، نافقه حنزله معنا به یې دا وکړم چې ګډوډ شو. حنزله ګډوډ دی، حنزله ګډوډ دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولا په مخه ورغی او دوی همدغه روان دي چغه وي نافقه حنزله، نافقه حنزله، حنزله ګډوډ دی، ګډوډ دی، ګډوډ دی. ابوبکر ورته وایي ما لکه څه شوي هلکه څه چل دی خیر دی؟ وی حضرت ابوبکر وی چې موږ د نبي علیه السلام سره په مجلس کې ناست شو نو وی موږ بل شان حیثیت دی زمونږه، داسې راته را جنت ښکاري لکه په دا سترګو چې وینو او دا دوزخ داسې محسوسو لکه چې دا په سترګو باندې یې اینو. بل شان کیفیت په دې وړونو کې خو چې د نبي علیه السلام نه دې خوا شو او بیا د خپلو ښځو او بچو سره ګډوډ شو نو بیا مغه حالت وي. بیا هم رانه هغه آخرت یېري، بیا جنت یېري، بیا دوزخ یېري، بچي ښکلو او ښځو سره ناست پاس شو. هغه چې د پیغمبر مجلس کې څه دي هغه بیا نینو او نه محسوسو. نو لکې مې دا راله چې دا چې ته منافق نه شو، منافقان نه شو. هلته یو حالت دی د منافق خو د نړۍ یو شانتي ظاهر بل شانې که نه، نو دا خو هغسې نه ده، خو لیکن د پیغمبر سره یو حالت دی او کورم د بچو سره بل حالت. هلته دنیا یېره ده، کورم بچو سره دنیا یاده ده. هلته آخرت یاد دی او کورم بچو سره آخرت نه دی یاد، دنیا یاده ده. حضرت ابوبکر ورته وایي هلکه انا وجدت، وایي زه خو هم دا مونمه، وایي دا شی خو په ما کې هم شته چې د نبي علیه السلام مجلس کې یو شانتي یو او چې کور لاړ شو بیا بل شانتي یو. زه چې دوی چې د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو راغلل حضور پاک مبارک ته کېناستل او دوی هم حقه ناره لګوي نافقه حنزله، د الله رسوله حنزله ګډوډ دی. حضور پاک هم دې تپوس کوي مالک څه شوي دي، څه مسله ده؟ نو دا حال یې ورته وویل صاحب چې تا سره ناست یو نو آخرت جنت دوزخ داسې ښکاري لکه په دا سترګو چې وینو، دنیا مو یېری او چې ستا نه لاړ شو او کور ته بچو ښځو سره ګډوډ شو بیا مو هغه حالت نه. نبي کریم اور دا هغه تقوا ده، دا هغه تقوا ده. دې ته هغه تقوا وایي زړه کې یره او خشیت په زړه کې راشي، دا د تقوا یو مرتبه ده. نو راغی نبي علیه السلام ورته وایي ای حنزله، ای حنزله، وی که تاسو ما سره په کوم حالت یې او دا حالت هم همیشه کور کې هم دا حالتي، بچو سره هم دا حالتي، په لار هم دا حالتي، نو لصافحتکم الملائکة علی فرشکم، وی بیا به هم دې حد ته مرتبه ورسي چې فرشتې به د سره په کټونو بسترو کې ستړي نشي کوي. ولکن ساعتا یو ساعت به داسې وي یو ساعت به دا خو د دنیا حالت دی، دنیا کې خو داسې کېدی نشي. ما والا حالت که په کوري بچو سره به څه کوې بیا خو ګټه نشي کولی، بیبي سره به څه کوې تعلقات نشي قایمولی، دوستانو به سره به څه کوې ګپ شپ او خوش طبیعتي بیا نشي کولی. یو ساعت به یو شانتې بل ساعت. د پیغمبر علیه السلام د مجلس به داسې مثال و لکه بلب ته چې کوم ځای نږدې وي زیاته رڼا یې پکې او د بلب نه چې کوم ځای لرې وي نو هلته رڼا کم وي، داسې نه کوي. نو چې حضور پاک مجلس کې به څوک ناست و به ټوله رڼا وه، خوله کې به هم رڼا پرته وه، سترګو کې به هم رڼا پرته وه. او چې د پیغمبر علیه السلام د مجلس نه به اخوا شو او کور ته به لاړ د رڼا سر به کړ، داسې لکه تاسو یا موږ چې ته د یو عالم تقریر اورو نو هغه حالت بدلي بل شانتي وي، او چې تقریر ختم شي او سړی کور ته لاړ شي نو حالت بیا بل شانتي وي. دا یو اثر وي د مجلس. لیکن صحابو کې دا سوچ و چې دا ولې داسې دی، کوم حالت چې زمونږ د رسول الله مبارک مجلس کې دی چې هغه حالت چې زمونږ په کور کې دی، دې ته تقوا وایي. ما تاسو ته حدیث تیره جمعه ویلو چې نبی علیه السلام فرمایي چې اووه کسان به د الله د عرش لاندې د قیامت پر ورځ باندې، اووه کسان او نور به څونه نږدې وي، یو میل به نور نږدې وي، یو میل. نو په ترمذي شریف کې یو حدیث تیر شو پرون نابل اور زمونږ په ترمذي شریف کې حیران شم، وی میل هغه صحابي وی اراوي وی میلونه خو دوه قسمه دي، و یو خدا میل دی را چې کم په سړک باندې کم لګېدلی دی او په لاره لګېدلی دی، او په عربی کې میل سلی ته هم وایي چې په سترګو کې سړی وایي. میل عربی کې سلی مونږ پښتو کې سلی ورته وایو، رجومه کې پروت یو سترګه کې وایي. نو نبي علیه السلام وایي چې نور به یو میل نږدې وي، نو آیا دا ځمکې والا میل دی او که هغه سلی والا میل دی، دومره به نږدې وي او هر سړی به په خپله خوله کې ډوب پروت وي، ډوب
د چا د کونډو پورې، د چا د بډې پورې، د چا د سینې پورې او د چا د خولې پورې. دغه میدان کې به اوه قسمه خلک د الله د عرش د سوري لاندې ناستي، به الفاظ دیگر د الله میلمانه وی، د رب العالمین او د پروردگار میلمانه وی. نو هغې اوو کې یو کس څوک دی؟ تقوا والا، متقی. رجل ذکر الله خالیا ففازت عیناه، هغه سړی دی چې دی ځان له په کوټه کې دی، ځان له په جومات کې دی، هېڅوک نشته، پروردګار ورته رایاد شو نو سترګو نه اوښکې وبهېدې. ویې منله چې الله زما هر څه ویني، ویې منله چې الله ما ګوري. د خلکو مخکې خو هر سړی نه هېري، د خلکو مخکې د نوکر د خپل افسر مخکې ټیک ټاک، پلار د بچو مخکې او بچې د پلار مخکې ټیک ټاکي، رور د رور مخکې ښځه د خاوند مخکې ټیک ټاکي. جومات کې چې خلکو سره ناستې ټیک ټاک وې، شرمېږي به چې دا ګناه د خلکو مخکې کومه، دا رور به راته وایي چې دا څه کوې، دا زوی به وایي دا څه کوې، دا پلار به وایي دا څه کوې، دا ګاونډي به وایي دا څه کوې، دا افسر به وایي دا څه کوې. لیکن کمال به تقوا به دې الی ذکر الله خالیا، چې ځان لی هېڅوک هم نی او الله را یاد کې او د سترګو نه دې اوښکې دارې. دا صفت به ځان کې پیدا کوو، دا تقوا والا صفت به ځان کې پیدا کوو. دا به نه وایو دا خو د ډېر خلک په دې دوکه دي. که ته ورته وایې نیکي وکړه، مړه رب غفور رحیم دی، الله مهربانه او رحم کوونکی دی. داسې وایي که نه وایي؟ ښه، د پښتنو متل دی، وایي ګوړه ګوړه کوه نو خوله به خوږي. یو سړی چې ګوړه ګوړه کوي نو خولې خوږي، خوله به کله خوږېږي چې ګوړه وخوري. که ته د ورځې په تسبیح راوالې او 10,000 کرته په تسبیح اړی چې ګوړه 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 ګوړه، نو خوله دې نه خوږېږي. او که داسې یو کوټې غوندې د دې نوکومره ګوړه دې ژبې ته راوړله، پټک دې خوله خوږه شوه. نو که ته ډېر هم دی چې الله غفور رحیم دی او په ما به رحم کوي او ګناه کوې، نو دا ګوړه ګوړه کوه، خوله به دې خوږېږي. د الله رحم وجود ته را دننه که، یو ټوکله ګوړه وخوره. داسې عمل وکړه چې د الله رحم در کې را دننه شي. داسې عمل وکړه، کوټینی عمل وکړه، لږ عمل وکړه، خو چې ته د الله د رحم ستا په دې سینه کې ور دننه شي، ستا په دې وجود د الله مغفرت راشي. او که ته هسې ګوړه ګوړه کوې نو په دې دې خوله نه خوږېږي، ګوړه به خورې نو خوله به دې خوږېږي. ځان داسې کړه چې د الله دا مغفرت او دا رحم ستا په دې سر او په دې وجود کې لږ پوټینی مو ور دننه شي، نو بیا کار بیا سم دی. نو ځان له په دې اړه فکر هلکه زه دې مسلمان پیدا کړی مې جنت ته به مې بوځي. مسلمان پیدا کړی خو د مسلمانۍ کار به کوې. یوازې دا چې مسلمان 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 مسلمان، دغه مثال دی چې ګوړه ګوړه کوه خوله به دې خوږېږي. مسلمانۍ والا کار وکړه، د اسلام هغه عمل په دا ژبه کې ده، وسکه خوله به دې خوږه شي. د اسلام والا هغه پټکي راواله په دا سر یې کې ده، د اسلام هغه جامه راواله په دې وجود یې کې ده، د اسلام هغه عمل راواله، هغه اخلاق راواله او په دا ژبه کې ده. وسکه اسلام، وسکه په نوم نه، وسکه اسلام. نو ته ګوره چې بیا د خوله په اسلام خوږېږي که نه خوږي. موږ سکه نه کوو د اسلام. ورځتن کې خپې ورکړي، نه مونځ شته نه روژه شته، نه مونځ شته او نه روژه شته، او نه زکات شته او نه حج شته، او نه چېرته مسلمان ته ښېګړه شته او فایده شته، او مسلمان یې ګوړه ګوړه کوه خوله به خوږېږي. یاد وساته رونو، رسول الله مبارک دا نه دي موږ ته ویلی چې بس الله غفور رحیم دی او مونځ مه کوه، الله غفور رحیم دی او لیکي مه کوه. دی موږ ته دا ښولي چې ځان داسې کړه چې الله در باندې رحم وکړي. الله رحیم دی چې رحم در باندې وکړي. داسې عمل وکړه، داسې سکه وکړه، الله غفور دی چې دې وبخي، الله ته توبه وباسي چې الله دې وبخي. نو فضول بدن لړنه خوشحاله او د صحابو کې پریښي دي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بادشاہ د امیر المومنین، د مسلمانانو بادشاہ، او د شپې به په لارو کوڅو کې ګرځي. لارو کوڅو کې هسې ګرځي چې د خدای یاره ني، نو د شپې څوک خوب پرېږدي، تقوا ني، سړي خوب پرېږدي. یو غلام یې د اسلام وي، یو ځل روان یو ځای کې مړانه ولیدله، وی ما ته وي ته راځه مخامخ چې ته قافلې نه څوک پاتې شوي دي او ښار ته نه دي را رسېدلي، ورشو ضرورت دی، څه ضرورت یې نه. وی چې ورلو نو ماشومان دي او هغه جاړي او یو ښځه د اورې بل کړی دی او سمسی ده په کټوۍ کې وایي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه ښځه نه پېژنده او نه هغې پېژنده. وی دا ماشومان ولې جاړي؟ وی دا وږي دي. نو دا کټوۍ کې ولې څه پخی نو زر پاخه که چې دا لوږې ختمه شي که نه. وی دې کې خو څه نشته په کټوۍ کې، تشه کټوۍ ده. وی دا تشه کټوۍ دي په اور ولې ښې ده او سمسی پکې وی. وی دا ماشومان وږي دي، نهار دي، ماشومان جاړي. نو دا خوب نه ورځي.
نو دا مې وله کټوی په اور کېښوده چې د دوی تمه پیدا شي چې مور خوړله څه شی پخوي. نو که په دې تمه کې یو کوټې دا جړی قلاره شو خوب وله ورغی. اوهو حضرت عمر ورته وایي چې د ماشومانو خوراک نشته، ډوډۍ نشته، وږي دي، نو ته عمر له ولې نه ځې؟ بادشاه له امیرالمؤمنین له ولې نه ځې؟ بادشاه د مسلمانانو له چې د بیت المال نه څه درکړي. ښځه ورته څه وایي؟ وی دا به د قیامت په ورځ پته لګي. اوس خبره پرېږدوه، د قیامت په ورځ د الله دربار زما لاس او د عمر امیرالمؤمنین ګریوان، هلته به خبرې کوو. دلته دا خبرې نه کوو. وی تا نه عمر څه خبر دی چې ته د ګریوان نه نیسې؟ ته خبر کا نو که بیا درله رانغی او څه یې در نه کړو نو بیا د ګریوان نه نیسه. وی چې ما نه ځان نشي خبرولی بادشاهي ولې کوي؟ ما نه به ځان خبرې کوي یا بادشاهي ولې کوي چې ما نه ځان نشي خبرولی؟ چې دا ټکې ووایې بس عمر پاسې غلام دوی زه چې ځو زه خو ما نه پېژنې زه چې ځو بیت المال ته ورغی. یو بوجۍ ډکه کړه، زیتون او اوړه او ستوان او هغه زمانه کې چې څه ګډوډ خوراک و د هغې بوجۍ ښه مضبوطه ډکه کړه. چې ډکه کړه اوچته یې غلام ورته وایي صاحب ما ته یې پرېږده چې زه یو څه مینه دا بوجۍ به زه وړم. ګوره امیرالمؤمنین دی، ستا بادشاه زرداري به اوس بوجۍ په اوږه کړي، ستا ګورنر به په اوږه کړي، ستا وزیر اعلی به په اوږه کړي بوجۍ، ستا افسر به په اوږه کړي، ستا ممبر به په اوږه کړي. اوبه کړي داسې څوک دې ته تقوا وایي، دې ته یره وایي. وایي ما ته یې را په اوږه کړه. او یو شی دی دې بوجۍ په اوږه کړي دي، ستا دې بادشاهان هم بوجۍ په اوږه دي، خو د وبال بوجۍ په اوږو پرتې دي. د قیامت په ورځ د ګناه بوجۍ د دې په سټونو پرتې دي. د ګناه نشته تقوا، نه مونږ کې شته، خفه کېږئ به نه، نه مونږ کې شته، نه زمونږ په حکمران طبقه کې شته، نه زمونږ معاشره کې نشته تقوا. که تقوا په معاشره کې وي دوکه به نه وه، امن به و، سکون به و، اطمینان به و، خوشحالي به و. نن د بچي ژوند محفوظ نه دی، د ښځې ژوند محفوظ نه دی، د مالدار ژوند محفوظ نه دی، د غریب ژوند محفوظ نه دی، د مولا محفوظ نه دی، د مقتدي محفوظ نه دی. عزت نه ستا محفوظ دی او نه د مولا محفوظ دی، نه د خان محفوظ دی او نه د غریب محفوظ دی. داسې ده که نه ده؟ ډوډۍ شته چا سره او چا سره نشته. څوک د لوږې مري، چا له چل نه ورځي چې دې سره څه وکړم. څوک د لوږې مړ شو، چا سره د پیسې د سنبالي ځای نشته چې دې سره څه وکړم. او چې چا سره ډوډۍ نشته هم پریشانه دی، او که چا سره ډوډۍ ډېره ده هم پریشانه دی. هر سړی په لوی غم کې پروت دی. ولې؟ دې سینه کې تقوا نشته، د دې سینې د الله سره ربط کنیکشن نشته. که د دې زړه ربط او کنیکشن د الله سره پیدا شو ته ګوره چې بیا د بلب بلیږي که نه بلیږي. د بلب تار کټ دی نو بلب به څه بل شي؟ بلب ټول تیاره ده، تار کټ دی. که دا دې زړه کنیکشن الله سره ولګېد، الله سره کنیکشن دا تقوا ده. اوس لنډه معنا شو تقوا څه ته وایي؟ الله سره د دې زړه د خیر کنیکشن او ربط. که دا ولګېد ته ګوره چې زړه بلیږي که نه بلیږي. له مړه دې مړ وی دا بوجۍ ما ته په اوږه کا. هغه سړی څه وایي؟ هغه غلام وي صاحب نوکر وایسته تا، زه غلام نوکر یم، نو بوج به زه وړم که ته به وړې؟ حضرت عمر ورته څه وایي؟ وی دا بوج خو به مې ته یوسې، خو د قیامت په ورځ به مې بوج څوک وړي د الله دربار کې؟ د قیامت په ورځ زما بوج به څوک وړي په سټ؟ هغه غلام وي ور اوچت مې کا بوجۍ نه. نو چې څوک دا بوجۍ د وړو بلد نی که نه، نو هغه بیا هغه ته وړل بیا ډېر زیات مشکل. چې څوک د بار د وړو بلد وي هغه ته اسانه، او چې څوک بلد دي نو هغه ته ډېر زیات مشکل وي. نو ما به ورته یو ځل پټي ته تللی وم، نو ګڼو ګېډۍ مې را په اوږه کړه ناره شولګر نه. یو ملګری یا زمیندار ما ته وایي چې ته یې پرېږده موږ به یې در وړو. نو ما ورته خاندل، مې تا خو 10 ورځې شروع دې نه وړل، اوس ما ته راکړه چې ځان سره یوسم. نو هغه د نر بچي ما ته ښه مضبوط ګېډۍ وتړه. چې ګېډۍ وتړه نو هغه خوړی به شو که نه. نو ما ته یې را په اوږه کړه، نو چې په اوږه مې کړه نو پې شوه چې خدای دې سره به اوس څه کوم. نو هغه دوبچو کې مې کله په یو خوا تله او کله په بل خوا تله. اخره کې خوند یې ونه کړه، هغه میدان ته مې وغورځو. یو 2-3 مې دې را په اوږه کړه، میدان به څوک تورنګزو سره پورې وړي. نو د هغه ماشوم هلک و د هغه زمیندار زوی و، هغه یې را منډه کړه، هغه یو 2 لاسو اوچت کړه، په اوږه کړه او نېغ ما سره را روان شو. نو حضرت عمر خو دا بار د وړو بلد نو د بوج. نو حضرت اسلم وایي قسم دی چې ما ورته کتل د خپې به کږې وږې تلې ده. حضرت حضرت بس یې که ما ته یې را په اوږه کوې نه، قیامت پر ورځ به زما بار توړي. بوجۍ یې راوړه د خیمې خوا کې وغورځول، هغه ته ویې خوا شه، ښځه یې خوا کړه، هغه کټوۍ وینځل او هغې کې څه ستوان او څه اوړه او څه کجورې او څه پیسې پیسې ګډې کړې او لګیا دي، اور نه بلیږي. وی ما ورته وایي چې دې خوا شه صاحبه چې زه دا اور درته بل کړم. وی ته اخوا شه. نو وی پوکې به وه او لوګې به کته، پوکې به وه او لوګې به کو. وی قسم دی چې هغه منظر مې اوس هم په سترګو کې دی چې هغه اور لوګې به د حضرت عمر د ګیرې نه پورې پورې ورته راوته. حلوا غوندې یې پخه کړه. چې پخه کړه هغه دې ته وایي د ماشومانو سره دې خوا کړه.
ماشومان خوراک وکوي مې چې زه چې ځو کنه صاحب وی صبر وکړه دا ماشومان مې په ژړا لیدلي چې په خندې ووینم چې ماشومان په خنده او په لوبو ټوکو شو نو روان شو نو اخر ته وایي سهار له راشه مسجد نبوي ته چې تا له مونږه وظیفه مقرر کړو وی زه چې درشم ما به عمر څه پېژني وی ته راشه ما به هلته ومونې زه به یم او نه پېژنې چې عمر سهار وختي ښځه راله مسجد نبوي ته چې راله څنګه تپوس وکړې امیرالمؤمنین هغه دی چې ویې کتل ښځه په رستو کېدو شو خو بېګا خو به د ما پوکي والي دي خو هغه سړی دی او چې کله چې عمر رخصتېده نو دا ښځه ورته رښتیا دعا کوي وی ای ملګري ای مسلمانه وی خدای دې د عمر نه بادشاهي والي تاله دې خدای درکړي څه د بادشاه لیک هغه د بادشاه لیک وی دته راشه سهار له به بیا هلته کې مه ووینې نو چې ښځې دې ولیده او بېګا خو مې پوکي په ده والي دي بوجۍ خو مې په ده راوړې ده نو ښځه وروستو حضرت عمر ملګري ښځه را مخکې کړې وظیفه ولا مقرر کړه وی وایه که نه ترورې اوس به د قیامت په ورځ د چا ګریوان نیسې اوس به څه دا ګوی دلته او که د ما په مخ کې نو هله به دې پرېږدم وی اوس به زه د قیامت په ورځ د الله په دربار کې ګوی کوم چې الله عمر زمونږ امیرالمؤمنینو او دې شو د خیمې نه بار یو سړی دی څه چل دی مسافر یې مجي دې خیمه کې دا د فریاد اواز ولیدی وی زما کور والی په دې خیمه کې او ماشوم یې پیدا کېږي نو بیا څوک دي ورسره هېڅ څوک ورسره نشته مسافر یم په دې بیابان هر څه په ځای پرېښودلو نیمه شپه ده کور ته رامنډې کړې او خپلې بیبي ته وایي د امیرالمؤمنین بیبي چې ته ورته اوس خاتون اول وی او دې زمانه کې ورته خاتون اول وی خاتون اول به ورشي داسې به وکړي وایي اله شابه یو مسافر دی او بچي کېږي اله شابه لږ ما سره لاړه شه د هغې خدمت وکړه دیتوب چې ورته وایي د دیتوب خدمت وکړه هغې ځان سره هغه وخت چې د ماشوم په کېدو په وخت کې څه سامان لګي ښځې له څه خوراک پکار یا ماشوم له هغې زر در راغونډ کړل او حضرت عمر ته مخکې د خاتون اول د صحابه د زمانې د حضرت عمر بیبي ورپسې ده خیمې ته وردننه شو خدمت یې وکړه سړی خو یې نه پېژني چې دا حضرت عمر ده د هغې ښځې له خدای بچی ورکړه زوی یې پیدا شو چې زوی پیدا شو حضرت عمر ته بیبي آواز ورکړ وی امیرالمؤمنین مبارک دې شته ستا د دې مسافر رور زوی شو چې هغه واورېدل په لرزان شو د امیرالمؤمنین دی نو تقوا لکې د الله یره دا د تقوا معنا شو تقوا چې لکې یره راله نو پرهیز د ګناه نه دا د تقوا معنا شوه تقوا د الله سره د خپل زړه ربط او کنکشن د خیر جوړول دا تقوا شوه تقوا څه شوه د خپل زړه او د دې وجود پرهیز شو او دا بچ کول شو د ګناه نه او د شیطان نه او د اور نه دې ته تقوا ویلې کېږي دا یو مشترک غوندې لفظ دی نو خدای پاک دې په مونږ کې تقوا پیدا کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل یو مثال ورکړي د بني اسرائیلو د یو دریو کسانو په بني اسرائیلو کې یو درې کسان په لاره تېرېدل نو وی باران شو په زلزول شو نو دا درې واړه یو غار ته ننوتل بخاري شریف کې یو اوږد حدیث دی او امام بخاري چې ولې نوم یې ښودلی دی نو هغه پې بره عنوان د حدیث الغار یې ښودلی د غار وار والا واقعه نو درې واړه ننوتل غار ته چې ننوتل ګروز د زلزله شو چې زلزله شوه د غار د خولې نه یو غټ کاڼی را پرېوته او د غار دا خولې بند دي غریبانان په هغه غار کې دننه پریشانه ونښتل چې خدای اوس به څه کوو رڼا بنده شوه رڼا نه لګي هوا بنده شوه اکسیجن بند شو خدای دا به اوس څه کړي دا ډېر ګران کار په ما هم یو ځل تېر شوي دي ما سره یو ملګري په مکه مکرمه کې یو وخت کې مونږ بره په یو دغه کې اوسېدو بره چت کې نو په هغه لفټ ختو نو هغه لفټ ته چې څنګه ننوتو او په هغې کې روان شولو چې هغه د نیمې له ورسېد نو لفټ په ځای ودرېده بلکل په دامیانس کې ودرېد او چې څنګه ودرېده نو بجلي پکې باندې مړه شوه پکې پکې لګېدلي بجلي پکې پکې هم بند شو بجلي هغه پوټینې ځای خدایه پاکه دا به اوس څه کړي بلکل الله ګواه دی نه ما خبرې کولی شوې نه د ما هغه ملګري خبرې کولی شوې سترګې مو بقې شوې اکسیجن ورو ختمېږي ساه لږه لګالو خدایه دا څه وشو دا به څه کېږي نو هغې کې یو انټرکام غوندې لګېدلي هغې باندې مې راواغېسته هغه اوچت که هغه سړي سره خبرې کوو هغه هم اوچتوي یاره جي یو 2-3 منټه دا کیفیت په مونږ تېر شو خو د مرګ هغه کیفیت و الله بیا فضل وکړه هغه شی په خپله روان شو نو 3 واړه غریبانان په غار کې بند شو تیږه پرې پرېوت اکسیجن هوا رڼا څه بند شو دې کې دا یو کس ډېر هوښیار و هغه وی داسې کار دی چې بغیر د الله نه بل څوک مونږ اوس نشي بچ کولی مونږ چې بچ کوي نو پروردګار به هم بچ کوي بل څوک نشي بچ کولی او پروردګار چې مونږ بچ کوي نو الله به هم بچ کوي چې مونږ الله اوس خوشحاله کړو که الله هم خوشحاله کړي نو مونږ ته بچ کوي نو الله پسې خوشحالېږي په نیک عمل
او دلته په دې غار کې خو موږ نیک عمل نشو شو کولی، موږ خو په پریشانۍ کې پراته یو. نو راځئ داسې کار کوو چې موږ په دنیا کې چا هم کوم څه نیک عمل کړی دی نو خدای ته بیا ور مخکې کړو چې الله ما دا نیکي کړې ده، ما دا نیکي کړې ده. نو ممکن ده چې رب العالمین په موږ رحم ډېره ښه. نو هغه یو کس وایي چې پروردګار ما خو یو نیکي کړې ده، نیکي مې دا وه چې ما مزدوران راوستل او کار مې پرې کړ او ورسره مې فیصله کړې وه چې دونه بروجي درکوم. نو چې کله ماښام شو مازدیګری شو نو نورو له مې هغه خپلې مزدوري ورکړه او هغه یو کس هغه مزدوري پرېښوده ولاړ. ما ورته ویل لکه خپله مزدوري دی واله، اړو غږ یې ونه کوله. وی ما وی چې خدایه دې سړي خو دا مزدوري پرېښوده، دا مزدور خو زه پېژنم هم نه، راروي مزدور دی، ده سره به څه کوم. نو د ما یو پټیو ما د هغه غروجې راواغېستې، هغه مې وله په هغه پټي کې وکرلې، هغه زیاتې شوې، بیا مې وله وکرلې، نورې زیاتې شوې. نو په هغې باندې وله ما غلامان او ویندې واغېستې او ګډې چیلې وخان مې وه. وی ډېره موده پس یو سړی راغی، وی ما ته وی چېرې تا باندې زما لږه قرضه ده. د څه قرضه دې ده؟ یو وخت کې تا له ما مزدوري کړې او زما څه روجې کېدې، هم یې درته پرېښي، ما له هغه خپلې روجې راکړه. اوهو خوشحاله شوم. وی ما وی چې دا مخامخ ګاړۍ ته ورشه، دا چې څومره سامان دي دا اوښان او ګډې چیلې او دا غلامان دا ټول ستا دي. وی ما ته وی چې ټوکې را پورې کړې، زما خو یو څو کیلو دې زمانه کې کیلو دی، هغه زمانه کې به ورته فرق او سا وې، زما خو یو څو کیلو روجې کېدلې. وی ما ورته قصه وکړه چې یا دله مال زیاتې کړي دي، دا هر څه ستا دي. نو دا سړی وی یا الله که دا کار ما خالص تا د رضا دپاره کړي پروردګار، ځکه دغه وخت ما صرف او صرف ته راضي کولې. نو الله لږه غوندې دا تیږه ښکته کا، یو کوټې غوندې هوا خو را باندې ولګي، دې ته هغه توسل بالاعمال الصالحه وی، په نیکو اعمالو باندې وسیله نیول. وی لږه غوندې تیږه وړقېدله او په موږ یو کوټې هوا ولګي، د اکسیجن خو چالو شو. دا بل وی چې یا الله زما بوډاګان مور او پلار، هغه مور او پلار چې زما کوم بوډاګان وو نو زه به تلم ګډې چیلی به مې سره وړې. په دې میانځ کې درته بیا وایم جومات هغه زمونږ کار دی الحمدلله څه ډېر حده پورې شوی دی، خو لکه قرضه را باندې پاتې ده او پلستر هم پکې پاتې دي. مهرباني وکړئ چې څومره د چا وس کېږي دې سره تعاون وکړئ، ښه دې صدر کې مدد وکړئ، خالص د الله د رضا دپاره. لکه ما چې درته کومه واقعه جوړه روانه کړې ده، خالص په دې نیت چې دې نه زما هېڅوک نه خبرېږي او الله خبرېږي، هر چا د خپل وس مطابق. دا د جومات مسله ده چې الله تعالی دا مسله حل کړي. بهر کیفه وی ما دا چل وکړه چې ما به ګډې چیلې سرولې، خو چې ماښام به مې ګډې چیلې راوستلې ما به دې پی واغېشتل، نو لومبې به ما مور او پلار باندې څکل، بیا به مې په خپلو بچو باندې. وی یو ځل نږدې ګیا کمه وه نو ګډې چیلې مې ډېرې لرې بوتلې، نو ناوخته رالم. نو چې رالم زما مور او پلار بوډاګان اوده شوي، نو ما هغه ګډې چیلې ولوسلې او هغه پی مې په جام کې واچولو. وی هغه ماشومان چې څومره وو هغه راته رینګېدل، هغې جړل چې مونږ له پی راکړه. وی ما ورته وی چې تر څو مې د مور او پلار باندې نیس کلې نو هغې نه پورې تاسو نه در کوم. وی دقسې ولاړ وم ماشومان په خپو کې رنګېږي د شپې اکثریته تېره شوه. چې تېره شوه سهار قریب شو نو مور او پلار راویښ شو. چې راویښ شو ما ته یې وکتل، او بچې وی ما وی چې ماشومانو له به دې ورکړو، نه بابا نه بیبي، چې تاسو نیس کلې زما بچي به یې نسکي. په هغې مې هغه پی وسکل، بیا مې هغه بچو له ورکړل. الله که دا کار ما خالص تا د رضا دپاره کړي، صرف دې له پروردګاره چې ته پرې راضي شې، نو خدای لږ وایي دا کار یې نوره موړه کوه چې یو پوټې داسې لږه رڼا خو راته لږه پیدا شي. ګوره په نیک عمل الله خوشحالېږي که نه، نو هغه تیږه لږه نوره موړه کېده، خو د تلو لار بیا نشته. دا درېیم څه وایي، دا درېیم وایي چې زما د تره لور وه. دا ګورې د حضور پاک د مبارکې خولې واقعه ده. زما د تره لور وه، زما ورسره ډېره زیاته مینه وه، ډېر محبت و. نو یو ځل چې ما د ګناه مطالبه وکړه، نو هغې ما ته وی چې ما له به یو 100 روپۍ راکړې، نو زه به ګناه کوم. نو زه خو غریب وم، نو تکړه شوم، لګیا شوم، هغه مزدوري او قیسې پیسې مې شروع کړې، هغه 100 روپۍ مې ورته برابر کړل. نو ما ورته یو ځای مقرر کړ چې دې ځای ته راشه، هغه خپلې پیسې دې واله. وی هغه ځای ته مې راته راغی، لور راله، هغه پیسې مې وله ورکړې. نو مې چې اوس به زما خبره منې یو ډېره ښه ده. نو وی دقه ځای کې یو زما راته لور ده، یو ځای بل هېڅوک نشته. نو چې ما هغې د ګناه اراده وکړه نو هغه په رپېدو شو، په جلا شو. نو ما ورته وی چې ولې زه خو تا سره په زور ګناه نه کوم، ما خو دله پیسې درکړې، اجرت مې درکړه، په پیسو په اجرت یې در کوم، او ما دله پیسې په بلو دغه پیدا کړو، تا راته ویلو چې دا پیسې پیدا کړه، نو دا په زور تا سره ګناه کوم چې اوس جاړې رپېږې. وی ما ته څه وایي، ما ته وی چې نه د زور خبره نه ده، په دې نه جاړم په دې چې ما دا ګناه چاته نه ده کړې. نو د الله نه یېرېږم، لوی الله نه یېرېږم. دې وخت کې هېڅوک هم نشته، یو تی یو زیم یو پروردګار یو الله دی، الله نه یېرېږم. زمونږ نوجوان کل که دا سوچ پړه کې را پیدا کړو، والله که بیا د موبایل او د کمپیوټر غلط استعمال وکړي، ته چې دا په موبایل باندې دا ګندونه ګورې
او په کمپیوټر دا ګندونه ګوري نو د خلکو مخکې کتلی شي نه، د پلار مخکې کولی شي نه، د رور مخکې کولی شي نه. که تا دا سوچ وکړه چې دلته خو زیم او دا کمپیوټر دی او الله دی، دلته خو زیم او دا موبایل دی او دریم څوک دی؟ الله دی. او وروڼه کې دا سوچ وکړه چې د الله ما ویني، قسم په خدای که دې دا غلبونه وکړله بالکل به ونه. خو دا تصور نشته که نه. زه سوچ کوم اخرت منم ټیک ته د ایمان د حقه پورې در سره منم چې مسلمان کافر درته نه وایم، خو چې کوم آثار د آخرت د منلو دي هغه دې پړه کې نشته، بالکل نشته. ګیس ترکاره شته، خو چې ګیس د کوم مقصد اخیستل دي چې پخلی پې وکړې نارې ترې وانه اخیسته، پخلی دې پې ونه کړه. څادر د سره ښه مضبوط شته، خو څادر نه چې کوم مقصد اخیستل دي چې یخنۍ کې پرې ځان ګرم کړي هغه فایده دې ترې وانه اخیسته. د ایمان او د اسلام نه چې کوم فایده اخیستل دي هغه فایده مو وانه اخیسته د ایمان او د اسلام. ها په دې وجه رپېږي او بس وي زه مو یېرېدم واقعي. وی ما وی جهان دا 100 دینار اشرفی دا ستا شوې او زه دنه لاړم. الله تا ته پته ده چې دغه وخت کې که دا ګناه ما کوله نو ما کولی شوه، خو خدایه ستا نه ویرېدم. دې ته هغه تقوا وایي. هېڅوک نشته. پروردګاره ستا نه ویرېدم نو ما هغه ګناه پرېښوده او هغه پیسې مې د تره هغه لور ته مفتې پرېښودې. نو خدایه که دا عمل ما خالص ستا د رضا دپاره کړي او ستا د یاري نه مې کړي، الله لږه غوندې تیږه ښکته کړه چې مونږ ته لار وشي او بار وځو. نو تیږه وړقېده او لار وشوه، دی یې وړه بار. الله بیا مدد کوي که نه؟ د متقیانو مدد کوي پروردګار. قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا قرآن هدل للمتقین هدل للناس دواړه وایي. انسان د هدایت لپاره راغلی دی، او چې کوم انسان ته هدایت والي نو هدل للمتقین دا بیا متقي او پرهیزګاره شو. الذین یؤمنون بالغیب. متقیان څوک دي؟ الله مني لیدلی نه دی، ګورئ په شیشې مني، قیامت مني لیدلی نه دی، نه سترګې حواس او عقل قیامت نشي معلومولی، د هغې ادراک نشي کولی. فرشتې لیدلی نه دي او نه په سترګو لیدلی دي او نه په عقل معلومولی شي. الله وشته، رسول وشته، بیا یې مني. ویقیمون الصلاة، پابندۍ سره منځونه کوي. یقیمون الصلاة، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة، منځ پابندۍ سره کوي. او بیا راځي څنګه دی؟ ومما رزقناهم ينفقون. ما چې کومه روزي دله ورکړې ده د الله په لار کې خرچ کړي. بچو لم ورکوي، ښځې لم ورکوي، جومات لم ورکوي، گاونډي لم ورکوي، زکات هم ورکوي، قرباني هم کوي چې پې واجبي. والذین یؤمنون بما انزل الیک، په قرآن هم ایمان دی. وما انزل من قبلک، مخکني کتابونه هم مني، انجیل، تورات، زبور، دا نور کتابونه هم الله نازل کړي. الله رسو څه وایي؟ وبالآخرة هم یوقنون. دا ډېره مضبوطه خبره. وبالآخرة هم یوقنون، او مؤکده جمله ده، آخرت باندې یقین ساتي چې ما آخرت په لویه ورځ به الله سره مخامخ کېږم او ما نه به الله تپوس کوي. عمر مې درکړی څه کې دې تېر کړو، خصوصا ځواني دې څه کې تېره کړه، مال دې وګټه د کم دی نه، خرچ یې څنګه کړه، او پویه مې درکړې و تا د هغې مطابق څه عمل وکړه. نو الله وایي چې دا متقیانو نتیجه څه ده؟ اولئک علی هدی من ربهم، دا په صراط مستقیم دي. تا هلته مخکې صراط مستقیم غوښتې دی، اهدنا الصراط المستقیم، ځان نه متقي جوړ کا، دا صراط مستقیم دی. اولئک هم المفلحون، دا کامیاب دي. نورونو تقوا ځان کې پیدا کړو، د خدای نه تمه به م ساتو او د خدای نه یره به م. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي که بالفرض د قیامت په ورځ باندې رب العالمین اعلان وکړي، حضرت عمر وایي چې ټوله دنیا رې دوزخ ته ځي او صرف یو کس جنت ته ځي. بالفرض فرض خبره ده، صرف یو کس جنت ته ځي، باقي د ټوله دنیا دوزخ ته ځي. وایي زه به یم چې دا به ځیم، وایي دونه مې د خدای د رحم امید شته. او که بالفرض الله د قیامت پر ورځ اعلان وکړي چې دا ټول مخلوق د جنت ته ځي او صرف یو کس د دوزخ ته لاړ شي، دا ټول مې وبخل په فرض محمول ده. بالفرض دو ابلیس تیم ځي او دا کافران تیم ځي او صرف یو کس د دوزخ ته لاړ شي، نو زه وایم چې دا به عمري دونه د خدای نه یېرېږي، زه چې د الله یره. او یو صحابي دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم، هغه سره حضور پاک مبارک پټ پټ رازونه یې ښودي، پټ پټ رازونه یې ورسره یې ډېر پټ رازونه، صاحب السر ورته وایي، د نبي علیه السلام رازدار پټ پټ رازونه ورسره. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل تپوس وکړو چې ملګري دا نه یو تپوس مو، وایي تا ته خو نبي علیه السلام ډېر پټ څیزونه ښودلي دي که نه؟ وایي منافقان یې درته ښودلي دي؟ وایي بلکل، ما سره یو فهرست پروت دی چې فلانکې منافق، فلانکې منافق، فلانکې منافق، فلانکې منافق، لیست را سره پروت دی، دا ماته نبي علیه السلام ښودلي دي. او عمره امیر المؤمنین ورې ښولې درته نه شم، ځکه دا د پیغمبر علیه السلام ما سره یو راز دی،
که ما ته وایي چې ما ته وښایه دا منافقان درته ښولی نه شم. وی نه وی دا درته نه یم چې ما ته یې وښایه، خو صرف یو تپوس درنه کومه، تا سره چې ستا په زړه کې پیغمبر علیه السلام درته کوم منافقان ښودلي دي، ته هغې ته لږ نظر وکړه چې د عمر نوم به خو پکې نه وي. الله اکبر. هغه عمر چې رسول الله مبارک د ده متعلق د ده مخکې وي، عمر فی الجنه، عمر به جنت کې وي. ده ته پته ده اورېدلي. هغه عمر چې نبي علیه السلام کله د معراج نه راغی، نو عمر ته وایي عمره وي ستا محل مې لیدلی، په جنت کې مې یو ښایسته ښکلی اعلی محل ولیده. نو ما تپوس وکړه چې دا محل د چا دی؟ دا به زمی نو دونه ښایسته و. وی نه دا د حضرت عمر دی. په بخاري کې راځي، بخاري شریف کې. وی ما وی چې ودرېږه ور دننه کېږم، خو عمر ستا غیرت را وړاندې شو چې عمر په ډېر غیرتي دی، هسې نه غوسه ورنشي چې ته زما محل ته ولې داخل شوې. نو ستا د غیرت د وجې ور داخل نه شوم. نو د خوشحالۍ د وجې نه د حضرت عمر په سترګو کې اوښکې راغې، ویې ژړل، ابکا اغار یا رسول الله، زه به په تا غیرت کوم چې ته زما کور ته ولې دننه داخل نه شوې. دا م ورته پته ده د جنت کې محل هم شته، دا م ورته پته ده چې جنتي دی، دا م ورته پته ده. په یو موقع کې حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله عنهما ولاړ دي، او نبی علیه السلام د ښي لاس کې حضرت ابوبکر ونیوه، او د ګس لاس ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پکې ګس لاس ونیوه، او د صحابه مخکې دقسې ودرېدل. وی هکذا نبعث یوم القیامة، وی قیامت پر ورځ موږ د قبرونو دقسې پاسو. دا م ورته پته ده. خبر دی دا نه کې لري خبر، لیکن تقوا یره د الله نه په زړه کې دوم یریږي. کم څاروی ما درته ویلي سپی دی، سپی او چې چونکې سپی دی، په هر چا حمله کوي، خو د خپل مالک نه یریږي که نه یریږي؟ ولې د مالک نه یریږي؟ ځکه مالک دوه درې ډبه والی دی. که څه په دې مالک ورځم ده، خو زه دوه څلور ډبه والی بیا مې وایي. نو سپی م چې په یره پکې راشي نو ټیکي، او چې یره د چا نه وي نو په هغه باندې غب کوي. نو انسان له پکار دی چې په خپل زړه کې تقوا پیدا یره پیدا کړي. که د تقوا او یره پیدا کړ، ټیک ټاک وي. نه به د ګاونډي نه ګاونډي ته ضرري، نه به د زوی نه پلار ته ضرري، نه به د پلار نه زوی ته ضرري، نه به د دوست نه دوست ته ضرري، هېڅ ضرر به ني. نه معاشره کې به امني، سکون به، اطمینان به، خوشحاله خوشحالي به، خو مونږ کې تقوا نشته. الله دې په مونږ کې تقوا پیدا کړي. نو رب العالمین فرمایي قرآن شریف یو ځای کې نه، بار بار یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الله نه پړه کې یره پیدا کړي، خو داسې یره کې د الله د شان مناسب یره ده. څه زړه کې به د الله احترام او تعظیم کښېنئ، داسې نه لکه د مار نه سړی یریږي. الله نه د ظلم یره به نه کوې، لکه پلار نه او د استاد نه چې سړی یریږي، هغه د عظمت یره یې پړه کې داسې. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. او کوشش وکړه چې غاړه بسته تابعدار د پروردګار تر مرګه پورې پاتې شي. الله دې مونږ کې تقوا پیدا کړي. دعا وکړئ رب العالمین مونږ متقیان جوړ کړي. زمونږ یو دوست دی، د هغه بچی بیمار دی د ګردو، او په هسپتال کې اسلام آباد کې داخل کړی دی، او دعا ورته وکړئ چې الله تعالی ولې شفا ورکړي. رب العالمین ته ولې شفا ورکړي. رب العالمین روغ صحت نصیب کړي. د چا په کورونو کې بیماران، د چا په هسپتالونو کې مریضان، الله ټول له شفا ورکړي. یو بل دوست بیګا راغلی و، د هغه په کور زنه بیبي سره څه مسایل دي، دعا ورته وکړئ چې الله تعالی د اتفاق ژوند نصیب کړي، او الله د اختلافاتو نه په امن کې وساتي. د چا په کورونو کې پریشانۍ دي، خدای هغه په خوشحالو بدل کړي. چاته ټینشنونه دي، الله هغه په خوشحالو بدل کړي. څوک په سوچونو فکرونو کې مبتلا دي، الله ته په خوشحالو باندې بدل کړي. الله چاته چې څه مشکلات دي، هغه مشکلات ورته په خیر او په خوشحالو بدل کړي. الله چې زه چا څوک تنګدسته دي، ته فراخي د لاس نصیب وګرځولی کړي. پروردګاره که څوک مردګان وفات شوي، ته مغفرت نصیب کړي. څوک او ضیا خان حاجي صاحب دی بیمار دی، هغه ته هم دعا وکړئ چې الله تعالی ولې روغ صحت ورکړي. څومره مریضان دي، الله ټول له شفا ورکړي. الله ته زمونږ نه راضي شي، خدای زمونږ په زړه کې تقوا پیدا کړي. خدای د دنیا او د آخر خیر او برکت هم نصیب کړي. د دنیا او د آخر د شرونو د فتنو نه مو ساتي. رب العالمین د نبی علیه السلام تابعداري هم نصیب وګرځولی کړي. د مخلوق د شر او د فتنو نه مو ساتي. ډېر خیر هم نصیب کړي. زمونږ د جومات کې چې چا مدد وکړو د مال یا د بدن، الله د هغې اجر